ټاکل شوې ده چې څه کم 8 ورځې یا 8 ورځې د 8 ورځو په ترڅ کې البته په افغانستان کې انتخابات ترسره شي او دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې واک په دیموکراتیک ډول د یو جمهور رئیس نه بل جمهور رئیس ته انتقالیږي. د دې انتخاباتو په درشل کې کابل د تیارسۍ په حال کې دی ځکه چې طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو هوډ کړی دی. په دې هکله مو د ارزونې په موخه دلته په واشنګټن کې لیکوال او تکړه ژورنالیست ډاکټر نبی مصداق استودیو ته رابللی دی. مصداق صاحب ښه راغلاست، بیا هم سلام. او که پوښتنه هم ورسره جوخته کړم، کله چې د انتخاباتو او په کابل او نورو ښارونو کې د خونړیو پیښو ته بریدونو ته موږ څیر شو، نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د افغانستان انتخابات به په منصفانه او آزاده توګه ترسره شي که همدغه رقم ده خدای مکړه د پیښې دوام عمومي تر انتخاباتو پورې، دا به څه تاثیر یا اغیزه په انتخاباتو باندې وکړي؟ اول خو دا چې دا په دې انتخاباتو کې د افغانستان د 100% خلکو نه یوازې 10% خلکو ته کارتونه توزیع شوي دي، دا یو. او دوهم دا چې هغه خارجي مؤسسې چې د انتخاباتو نه بررسي کوله او هغوی باید هلته وای د سرنا د هوټل نه وروسته دوه مهمې مؤسسې چې یو د امریکې د دیموکراتانو مؤسسه وه او یو بل د اروپا د امنیت مؤسسه وه، دا دواړه راووتل او یوازې د اروپا اتحادیې غړي هلته پاتې شوي دي چې د انتخاباتو نه بررسي وکړي. نو دا محدودیتونه هلته شته او چې تاریخ ته موږ وګورو د دوه انتخابات چې تر اوسه پورې ترسره شوي دي او دې ته وګورو متاسفانه چې شفافیت نه به ډېره توقع نه وي او د ډېرو خلکو بررسي به په دې کې نه کېږي، د ډېرو خلکو غونډه به لاسرسي به په دې کې نه وي. نو دغه ځینې محدودیتونه د دې انتخاباتو لپاره شته. بله، یو بله مسله د انتخاباتو په هکله چې زه پوښتنه وکړم، ځینې خلک ادعا کوي چې جمهور رئیس کرزی د ډاکټر زلمی رسول نه ملاتړ کوي، نو دا ستاسو په اند څومره حقیقت لري او که ولسمشر کرزي د یو خپلې خوښې کاندید ولري دا به د افغانستان د تنکۍ دیموکراسۍ ته څرنګه یو مثال پرېږدي؟ ټول تقریبا ټولې ورځپاڼې او خبري اژانسونه چې ما لیدلي دي ستاسو خبره تصدیقوي چې که څه هم کرزي صاحب په سر کې د ټولو نه غوښتنه وکړه، د ټولو ته اطمینان ورکړو چې زه تاسو سره ولاړ یم، اما اوس داسې معلومیږي چې یوازې زلمی رسول سره د یو ځای ده او غواړي چې زلمی رسول جمهور رئیس شي. زلمی رسول په افغانستان کې دومره خلک نه پیژني، نو که زلمی رسول راشي خبره به دغسې وي چې کرزی صاحب په هر کې اوسیږي او زلمی رسول مشاور به وي او د هغه لپاره د کرزي صاحب خبرې او مفکورې ډېرې مهمې وي او ممکن دا 9 کاله 10 کاله چې کرزي صاحب کړي دي د هغه یو دوام به وي په دې صورت سره. یو بله پوښتنه کوم، تر اوسه پورې دریو کاندیدانو خپل د کاندیداتورۍ نه تیر شوي دي چې په هغه دریو کې دوه یې د زلمی رسول ملاتړ باندې تیر شوي دي، په ګټې البته تیر شوي دي. دا به څه ګټې ورسوي ډاکټر صاحب زلمی رسول ته؟ زه فکر کوم چې کرزي صاحب همدغه محاسبه کړې وه چې ځینې خلک باید راشي په دې انتخاباتو کې برخه واخلي او په تدریج سره د زلمی رسول په طرفدارۍ دوی لاړ شي چې د زلمی رسول هغه مقام او اهمیت د خلکو په منځ کې نور هم زیات شي. څو نفره نور هم دي امکان لري هغوی هم په انتخاباتو د 8 ورځو کې خپل اعلانونه وکړي. د افغانستان انتخاباتو ته چې وګورو د ګوندونو په اساس نه کېږي، ټول انفرادي شخصیتونه دي چې د یو بل سره سیالي کوي. آیا دا خبر د افغانستان دپاره یو ښه زیری دی او که یو بدمرغي ده؟ بدمرغي ده، فوقالعاده بدمرغي ده، ځکه چې اوس دوه خبرې دي. اول قومیت ډیر مهم ده او دوهم دا ده چې په دغه تیرو جنگونو کې چا برخه درلودله، اوس هماغه خلک ټول په قدرت کې دي او هماغه خلک دي چې د مهمو نفرو چې د 3 نفره دي دوی د خپلو معاونینو په صفت سره انتخاب کړي دي، نه د لیاقت په اساس، نه د تجربې په اساس، یوازې د دې په اساس چې دوی جنگ سالاران او برخه درلوده او اوس باید په راتلونکي حکومت کې هم دوی برخه ولري. د تاسف خبره ده. ډاکټر صاحب نبی مصداق، تاسو د خبرونو د ارزونو نه ډیره زیاته مننه، بریالي اوسئ. تشکر او مهرباني.